الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ گران و محترم اوریدن کو دا مولانا محمد طارق سے پا آواز دا حضرت یوسف علیہ السلام دا حولن عیسیٰ بتاسو تا پیخور خار کی دا قصہ خانی شاہ تا کباری بازار کی نہم نمبر دکان کی دا مسلم جان سر ملاوی گی عزیزان حضرت اسحاق علیہ السلام داد ابراہیم خلیل اللہ زوئے او د اسماعیل ذبیح اللہ نا دیار لسکالا کشر دے طول عمر د اسحاق علیہ السلام 9 شل کال دے دے چکل ازوان شونو د په حوران کې د توبیل یو ډیر نیکو پرددار او حیادار او دیندار بیبی وا د اغه لور بیبی نوم د توبیل ربقتا رحمت الله علیها عزیزانو سو وخت چې واده د اسحاق علیه السلام سره د دغه بیبی ربقته وشو نو داسې موسم او وخت راغی چې د دې امید د الله نه پیدا شو چې زمونږ با الله اور کی معشومان و معشوم پیدا کی اسحاق علیہ السلام ناستے د دینی کار بانے مشغول دے او بی بی ورطا آوازو کچھ اسحاق علیہ السلام زما د نفس او د گیڑ منس کے خبر شور غندے دے او دا شور د جڑاو د چغو سورو د جگڑو معلومے گی اسحاق علیہ السلام ورته وی چې خدای بیبي کله بیا دا شور او جګړه شي نو ما خبر کا بل اورز بیا بیبي لګیا دا مشغوله دا پسکار چې ګیړه کې دننه بیا شور شو دی بیبي ربقتی بنت توبیل حضرت اسحاق علیہ السلام ته اشاره وکړه چراشه اسحاق علیہ السلام را منډه کې چې بیبي سړي ناغا بی بی ورطا آواز کوئی چه اسحاق علیہ السلام دا اللہ برگزید پیغمبران زما شوہران زما سختنا و زما خواندان گیڑک میں شور دے دو معشومان خبر دے یو معشوم بلتا لگیا دے او بل معشوم بلتا لگیا دے حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرمائے چه بی بی لگیا دا خواند تا الوی چې خاوند خېټه کې می جنگ دی یو معشوم بل ته لګیا دی چې تما نړم به دنیا ته مزا کشر ته دنیا ته ډم به لاړې په خدای قسم دی د مور ګډ بصیر کما نفس بصیر کم کل می د مور به اوشلو ما بار بدر زما او تابم قتل کما ځان بدر نوزگار کما پلارو دنیا بم در نوزگار کما سوخ چه دا خبر حضرت اسحاق علیہ السلام مورے دے آواز ورکو و بچی اللہ دا پارکا دا مور لحاظ اساتا دا مور ادب اساتا بچی خبردار دا مور لحاظ پکار دے دا مور ادب پکار دے قتل و قتال مکوان جنگ و جدال مکوان بچی ادولال مکوان زد اللہ محبوب پیغمبر ایمان بچیا خبردار دعا بدر تو کما تبدلوین برخی مالک شے دلوی حصے مالک بشے خو خبردار بچیا اسے نہ دمور گیڑ کے قتل و قتال کے او مور تم تکلیف ورسیگی
दग बची ورته आवाज کوي چې وا بجانا ما نړوان دي زما بل رورتلو والا دی دنیا تا خو کدی زما نړوان دي شو نو په خدای مې د قسم وی ستا پر رب مې د قسم وی چې زب دنیا ته لاړ شما مور بم خپکما تا بم خپکما او ضرور نبم سر قلم کما اسحاق علیہ السلام आवाज کوي چې و بچا کمړوان دی را روان دی دنیا ته نو بچی هغه د رستو شي او کم چې رستو راځي هغه توندی کوي او جلتی کوي بچی هغه لار ورکه چې دنیا ته راشي هغه کم بچی چې ماشوم رستو راتلو هغه روان دی راغی الله اسحاق علیہ السلام ته حکم کو القاء فی القلب اکرلا الهام کو وحی اکرلا چې وای اسحاق علیہ السلام دا کم ماشوم چړوان دی راغی دستا خبرونه منو دا نافرمانی وکړه د نافرمانه تمونو معیسګدو عاصی ورته نو مګدو نو د پارنو مقرر شو عیسی دغه بل چړوان دی راتلو دغه وان دی راتلون کې ستا فرمان برداری وکړه د رستو شو نو رستو شوی تمو یعقوب وایو اسحاق علیہ السلام دغه زینوم د یعقوب شو کم یو چې د الله فرمان بردار شنو الله ولنم کې خود حضرت یعقوب علیہ السلام کم چې د پلانا فرمانی وکړه الله ولدنا فرمانم کې خود داغه نوم عیس شو عیس پاربی کې نافرمان ته وي یا الله مونږ د پلارو د مور فرمان بردار جوړ کې مونږ آسیان او ګناګار مکان یعقوب علیہ السلام دنیا ته رستو راغی او عیسی وړاندې راغی د دې عیسی او د یعقوب علیہ السلام په دواړو رونو باندې د مور جوړه او د پلار غیږ الله ډک کړلا سو وخت چې دا ماشومان دواړه لویږي حد بلوغ ته ورسېدل پلار بوډا دی ضعیف دی او کمزور دی ان پسترګو اسحاق علیہ السلام نابینا دی اله आवाज کو چې و بی الله د پاره کا زما دواړه زامن راولا زما پزړه باندې ارمان لې ګرم اسمینا دا عمر میں زور دے جلدل میں ختم دے زما باقی بیماری دا او امید میں ختم دے زد دی دنیا نہ رحلت کو مان دوارو زامنو تم اوائے چھ زما ترخوا لراشی حضرت بی بی ربقت رضی اللہ عنہ آواز کئی اے زما زامنو حضرت عیسی آواز کئی یعقوب علیہ السلام آواز کئی چھ علیکما بی ابی پلار سرم یوزے شے سو وقت چھ مور آوازو کو بچی دوار راغل او د پلار خواہ کی حاضر شو آواز کئی چھ ابا جان لبیک مونگستا خدمت کے حضرو مونگتوایا سچوے مونگ با اغکار کو اوستا خبر بمنو پلار مونگتظر زر آلوایا پلار تویز اسحاق علیہ السلام ماں بڑائم کمزور ماں بے وسو بے بس ماں باقی دنیا میں امید ختم دے زددی دنیا نروانم بلی دنیا تزما بچی مال یو گڑرا ولے آغا مزیدار سور کے دا اللہ نام پہ واخلے بچی زبدر تدعو کم بچی چی مال روان دے دا گڑوی قربانی روڑلا زباغت دعو کما اللہ باغت وقت و بخ مالکی دا تاج و تخ مالکی جان مال بے اللہ تا منظوری متاع و منال بے اللہ تا منظوری علا بچولا شئی یو بہترین قربانیو کے او زما خواہ کی آزرہ کے حضرت ربقت رضی اللہ تعالی یعقوب علیہ السلام سر زرمی نوان ورطوی بچی راشا دخپلو گڑو نیو گڑ علال کا اسحاق علیہ السلام دا پارا مخ کے مزیدار تیار سر کرے دا اب در تدعو کی پیغمبری بستاشی ولایت بستاشی نیابت بستاشی او لیاقت بستاشی بچے تب دنیا کے کامیاب ہے آخرت کے بم کامیاب ہے الزوئے مزیدار گڑو ریلال کا
حضرت یعقوب علیہ السلام زر زر گډوره حلال کو او مور لے روڑو مور ارلا زر زر مزیدار دا محبت پا مسالو او دا الفت پا غڑو کی سور کو حضرت اسحاق علیہ السلام تیروان دیکھو اسحاق علیہ السلام تا بیبوی چی وزما شوہرا دا اللہ پیغمبرا ستا دیوزی قربانی اکلا تا تیروان دیکھا دا اللہ پا جناب کے سوالو کا چی دا بچی دا اللہ کامیاب و کامران کی حضرت اسحاق علیہ السلام لا سند اللہ پا دربار انول یا اللہ زما دا لاس کجکول دا محبت کجکول دا عجز کجکول مستا دربار تنیول رے دے کمزوی چی زما عزت کو ما سر محبت کو مال عظمت راکو مال عزت راکو ما سر مینو کران زما فرمان بردار شو یا اللہ دا سوی زما کامیاب کا اور رب رحیم ورتوی و اسحاق علیہ السلام تم پیغمبر وے ستا پلارم پیغمبرو ستا رورم پیغمبر دے او ستا تا خوش خبرہ چی ستا دے دیزو یعقوب علیہ السلام نم دے ستا پا دعا میں دے دلوے پیغمبر خاون کو حضرت یعقوب علیہ السلام د پلار د مخین لار او دو رکعت موز اللہ تصر پا سجود شو دا اللہ بڑائی بیان کر او دا اللہ پا ذکر و اذکار مشغول شو او دا اللہ لوی بیان کرا سوخ چه حضرت عیسی را گئے اگا پا زنگل کی خکارو کو چا گڑوری حضر کو ورطوی ابا جان ز حضر شما تاچ ما تو فرمان ویلیو ما گڑوری پا زنگل کی اوی سوتال میں روڑو ابا جان ما تو دعاو کا آغا ورطوی بچیا کری گمان خپکی گما خفگان مکوا ہائی سوران مکوا گریان مکوا بچیا ستان اڑوان دے حضرت یعقوب علیہ السلام ستا وڑ کے رورتا چکم دعا منظور وان اگا دعا میں اوکا بچے داغلو ابراہیم مالک یعقوب شو حضرت عیسی علیہ السلام بیوش پریوتو معافی غوارم حضرت عیسی دے اسحاق علیہ السلام زوی بیوش پریوت او پجڑاشو چا بجان نن زما د خسران وزدان د ہائی سوران وزدان د خبگان وزدان ابجان زمارور زمان دلوی ملکیت و مملکت مالک شو ابجان زت رستو پات شما حضرت اسحاق علیہ السلام ورطوی بچے جاڑا مان جرام کوا ستا حسم ما سردا ستا بزامن کیگی بچیا بدتا جو تخ مالکان شی د سلطنت مالکان شی دنیا کے بد جاہ جلال مالکانی و بچیاغی کی کنبیانی خواغی کی با اولیاوی اتخیاب پکیوی ازکیاب پکیوی اب ہم دیر مالدار ترین او بہترین کسان اللہ ستا پولاد کے پیدا کی و بچی اور سرد ظلم مکوا خود حضرت یعقوب علیہ السلام سر بغض پیدا شو مور لپا منڈ منڈلار چوا مجان زمارور ما نڑوان دے شو ما خود مور گیڑ کی دسر جنگو ورسر منا لگی وان خو خد چوس ما نڑوان دے شو اس بزدی رور سر دشمنیو کما مور ورطوی بچے خبردان ور زما لحاظ و ساتان زما بچے دے زما لخت جگر دے تمم بچے یہ زما د جگر ٹکڑا تم یہ و بچیا مم لخت جگر دے و بچے خبردار اللہ ناراض نکے اور سرد ور دشمنی انکے بچے زما خبر و مانا دل تک عیس لگیا دے اما جان زما سر زیادیو کو ما نروان دے شو پیغمبری واغستا اغیو ولایت واغس زینت و تاج و تخدا خیرت او د دنیا واغزت پات شما سو وقت چشپا شلان حضرت یعقوب علیہ السلام لمور ورلان وہ بچے حضرت عیسی تا تا پگڑ کے غصہ دے خبگان کے دے تا سر پا ظلم دے پا جبر و پا تشدد دے بچے اشپدان او دنی مش پہ بیدار شان زماو منان
تلاش نجران تا پا نجران کے ستا ترور دا اگا ترور کرد شپی لاشا بچی دا کلی کم چی کنعان دنو دا کلی تخپل رور تا پریدا او بچی تدش پی ہجرتو کلاشا حضرت یعقوب علیہ السلام پا منڈ منڈ راغ چا مجان پنی مشپا بلاشما خود رے گزد پلار دا تپوس کو ماں دپلار حق را سر دے پا ماں باندے دپلار حق زیادے ماں تے دعاو کا زما دا غریبے کچکول کے بعد سے ہی او پیغمبری نبوت و رسالت اللہ دپلار پا دعا زے کا نمش پا وقت پل پلان لراغ چا بجان کستا اجازوی نو زبا تا مور فرمان دے چی بچے زما خور کرو پل ترور کرا نجران علاقے تلار شاہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ورطوی بچے زما بدعاوی وہ بچے تا سر ضرور نفرت دے نو بچے لار شو دا کل کنعان خار دا کنعان او دا علاقہ دا کنعان رور تا پریدا او بچے تدش پیش پی لار شاہ حضرت یعقوب علیہ السلام دش پی روان شو او دش پیش پی نجران تا دخپل ترور کور تلاڑ ال تک ترور سیدا اگی کرے زیشو ترور ورطا لگیا دا بچتا نا خوشحال ہے ماں تا دا مور فرمن برداری او دا پلار فرمن برداری اکرلا نو بچک اللہ اکرل تم ظلمے یہ زمالونا پیغل شوی پا خدای قسم دے چزتا لدوار لونا پواد باندے در کما حضرت یعقوب علیہ السلام تا اللہ اسرائیل ہوئی دا اسرا مانا دا دشپیت لل یعقوب علیہ السلام دے دا مور پا فرمان او دا پلار پا حکم او پا امر باندے دشپیش پہ لار اللہ آواز کئی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے دشپیدت لن کو زامنو بنی اسرائیل مانا اے دشپید کوچ کا ان کو زامنو اے دشپیدت لن کے زامنو ان سمانا اے دا یعقوب علیہ السلام زامنو سوخچ یعقوب علیہ السلام دخپل ترور خدمتو کو مامات خوشحال دے ترور خوشحال دا علاقہ خوشحال دا قریہ خوشحال دا کلے خوشحال دے مور ورن رضا دا لا رضا دے ظلمے شد مور پا حکم او دا پلار پا حکم دخپل ترور بروایت دیگرہ دا ماما دوار نواد کرلے حضرت یعقوب علیہ السلام ننواد جوڑی گی دیوے خورنم لیا دے او دبل خورنم راہیل دے دوار خوین دے پیو نکاح واد شلے او پیو زے نکاح شلا زما عزیزانو دا محمد رسول اللہ شریعت کے پیو نکاح کے دو خوین دے نجم کی گی مخ کے شریعتنو کے دوار خوین دے پیو نکاح جائز ہوئے زکا حضرت یعقوب علیہ السلام دوار خوین دے پیو نکاح کے راوستے رب کریم یعقوب علیہ السلام تا دو وینزے ورکڑے او دوے ورلخز ورکڑے دیوی وینزے نمیے بلیا دے دبل نمیے بلہا دے دیوی ظلفا نم دے دبل بلہا نم دے دو زامن دیوی دی او دو زامن دبلی دی شپک زامن دلیا دی او سلو دو زامن دا حضرت راہیل دی رب کریم دا یوسف علیہ السلام واقعات احسن القصص ہوئی ذکرت احسن القصص ہوئی اللہ بیان کئی اے محمد رسول اللہ داس یو خبر صحابہ توکا صحابہ آگلل چیا رسول اللہ زمون قریش تر بران دی عزیزان دی مونگ دا دی دلاستم یو مونگ دی تا دیر ضرر درسو خودی مونگ تا ضرر رسی یا رسول اللہ اوگیو تگیو نہایو در پدریو
دیرا سر خرید و پروخ نہ کئی نشست و برخاست نہ کئی کفار مکہ مون سر حسد کئی یا رسول اللہ دا دی وجنا مون تا تکلیف تی یو دا سے قصرات بیان کا چیز مون زرط اتمنان رائشی رب رحیم دا یعقوب علیہ السلام دا زامنو قصہ بیانی چی محمد رسول اللہ تا دے صحابہ تا تسلی ورکا چی یعقوب علیہ السلام زامن دی آغا یورورتا زڑک حسد لری بغض لری کین لری پاغ نہر تیری لگپ تیری کوئی تے غردی مشورہ ورتا کئی دا قتل و قتال چی دا خپل رور قتلو او دا مخدز مکنے لرکو چرتا مخزان توزگارو یعقوب علیہ السلام دا زامنو قصہ پروردگار جناب رسول اللہ تا دی وجہ کئی چی محمد رسول اللہ تا بیانوشی چی صحابہ پوئی کی چی اے صحابہ چا سر چی دا چا منوی آغا سر دا اللہ منوی چا سر چی دا چا منوی آغا سر دا معشوقی منوی نو اے دا یعقوب علیہ السلام زامنو کتاسو دیر محبت لرے دا پلار سرا او حسد و نفرت لرے دا حضرت یوسف علیہ السلام سرا دا قصہ نن جبریل امین جناب رسول اللہ تا دی وجہ کئی چی صحابوں تو ہوئے چی دا یوسف علیہ السلام سرا چا نفرتو اگا خوار و ذلیل شو خسران کے پاتی شو نقصان کے پاتی شو ناکام پاتی شو او چی دا چا یوسف علیہ السلام سرا نفرت و دشمنی وا یوسف علیہ السلام باندے لوگی تیرے کرے اگے غلام کو خو یوسف علیہ السلام اللہ کامیاب کو او حاسدین اللہ ناکام کو اس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ کے سبیانے چھ اے حبیبہ صحابہ ولد تسلی ورکا چھ داسی و مزیدار ہستی دا نبوت مالک دا سلطنت مالک دا زینت مالک دا رسالت مالک دا الفت و محبت مالک دا ولایت و لیاقت مالک حضرت یوسف علیہ السلام ننور ترون صلاح کردہ یا اے وجنی او یہ پجور کوئی کی گزارے خو اے حبیب دی تو ایسو کامیاب شو آگا سو کامیاب شو چاچے پسختو صبر کو او دا اللہ حکم تے غار کی خواہ دوار جہان سردار تا اللہ فرمائے چھے اے حبیبان تمام دنیا خائص سل قسم دے او سل حصے خائص دے نہ حصے خائص یواز دا حوا رضی اللہ تعالی عنہ دے یو حصہ پا تمام جہان تقسیم دے او سلور دی مشلی حصے خائص رب العزال یواز یوسف علیہ السلام لورکا ننغ یوسف علیہ السلام دا پلار پغے کے پروت ہے پلار ورل پسر کے گتے وئی پا مزا مزا خبر کئی بچیا گوارے چر تلار نشے زمان خبر منا بچیا زمان خبر ہورا بچیا خبردار دا پلار نا فرمانی مکوا زچ وڑو کیوں ما دا پلار منل کڑیو دا پلار اوری دل کڑیو دا مور خبر میں منو دیوا بچیا ز کامیاب شما اللہ نبوت راکو رسالت و سلطنت راکو بچیا گوارے خبردار تا دا پلار مور نا فرمان نشے پلار لگیا دی زوی تا خبری کئی باہریوں مسافر راگے آواز کئی چھے وگے ماں تگے ماں نہرے ماں اے دا اللہ دوستانو دا اللہ بندگانو یو نوڑے روٹے یو ٹکڑا روٹے غوارما کمالم یو نوڑے روٹے راکا زب پہ خپل نفس موڑ کما او اللہ تب پہ سجدے لگو ماں یو طرف تک سکی یو سائل لگیا دے آواز کری چھے اگے ماں تگے ماں غریب ماں فقیر ماں کہ یو ٹکڑا روٹے وی ماں لراکا بلنڑتا حضرت یعقوب علیہ السلام ددغ معشوم بچی یوسف علیہ السلام پغے کے ورسر ناس دے او یوسف علیہ السلام غے کے پمین نیولے دے او دمین من خبر ورسر کئی اگا فقیر لگیا دے چگے ہوئے چوگے ماں
ऐ द अल्लाह बंदिगानो ज मुहताजिम यौ नोड़े रोटे ग्वारमा तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम द ज़ोई सर मीनवा मजेदारी ती केसरी शुविदी यौ यौ ती कराली निमा पखपल खरी औ निमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ला पमज़ा मज़ो पमिनो मोहब्बत के खुल के वर कई औ द्वार गुफ्तगू द मिन प कलाम लगिया दी अग गरीब अग मलंग साइल गदागर चे डेरो आजुनो कल दी द्वार खपलू के मशगूल प्लारो जाए अल्लाह वर्तो याकूब अलैहिस्सलाम जमा यौ साइल यौ गरीब बंदा सा दरवाजा के वलाड़ो स्तुर्गु के उख के राले तदखपल जुई पमीन के मशगूल वे ए याकूब अलैहिस्सलाम जमा द गरीब बंदा स्तुर्गु के उख के राले व याकूब अलैहिस्सलाम तदजुई सर मशगूल वे मिनद कोला मोहब्बत को औ तबस्सुम खंदा कोला जमा दे पखपल जलाल कसमी संग च द गरीब मुहताज उजड़ोल प खुदा कसम च दा से बद जड़ो मा और बेरहम मरता आवाज कही च याकूब अलैहिस्सलाम दगा साहिल गरीब उजड़ल ताबम जड़ो मान व याकूब अलैहिस्सलाम ख्याल कवा असे न चरत नूर गरीबान दर न आजार निशी बलौरजे कोर की औचिले वलाड़ा याकूब अलैहिस्सलाम लग्या ने ज़िते हुक्म को ददे चेले बचेरा वले औ दगा बचिया लाल के कुर्बानी के चदलते सुरकू औ सरदा ला रहम पैदा औ शुक्र अदा को औ सनादा लवायु औ बचिया दूम्र नफ्स पे डक कुछ दाला सनाव बड़ाई लुई पे बयान को अग चेले गुरी माशूम बचे द चेले पमख के लालीगी चेले लग्या दजरत दर्द रसी चेले लग्या दजरत अजियत व तकलीफ रसी आओ पस्तुर गुबानी उख के रवानी दी और रब्बी रहीम याकूब अलैहिस्सलाम तवास कही चो याकूब अलैहिस्सलाम दादुएम जल्ले यौद फकीर उजड़ो बल तरफ तद चेले दा जमा मखलूक दे जमा मखलूक दे जप खपके गमा जप जैरे गमा माल खफगान राजी ता जमा द मखलूक प मख के दा अगी बचे लाल को औज़ तद तकलीफ वर को याकूब अलैहिस्सलाम खबरदार गनिस्ताज तबम तकलीफ वर कमा बलौरत बन याकूब अलैहिस्सलाम लग्या दे मुंस कई पमानज के सिजदगा तगूरी निमश पदा दाला हमदो सना हुई दाला तकबीर व तहलील तमजीद व तहमीद बयान यूसुफ अलैहिस्सलाम डडे तप्रोत दे औ मखिल कदनवरोस को मैं पशान जलकीगी याकूब अलैहिस्सलाम को मुंह बांधे वलार दे दा अल्लाह हमदो सना हुए नागाना यूसुफ अलैहिस्सलाम प खूब के खंदल याकूब अलैहिस्सलाम हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ता पक गोस्तर गो इशारा के कतल चसो अखबर तो कतल दे याकूब अलैहिस्सलाम लखती जिगरो द जड़गी सरे ओ बल तरफ ता याकूब अलैहिस्सलाम प खुल जिमयन ओ जकची यूसुफ अलैहिस्सलाम खाइसुम डेरो आगा लायकुम डेरो दीनदार डेरो फरिजगारो हयादार डेरो सवक्त याकूब अलैहिस्सलाम वर्ता कतल नुस्तरगे दजुई प हुसन व खखशवे प मुन वलाड़ दे औ खुल जुई तगूरी अल्लाह वर्तो याकूब अलैहिस्सलाम वलाड़ माते सिजदगाल माल राजे तंदे मात लगे सिजदे मात लगे कैदे मात के रुकू माल के कौमे माल के किराअत माल के अज्जी माल के उल्फत मासर के मोहब्बत मासर के ए याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वलाड़ माते औ पदगिस्तर गुबांद दिमाना नजर बलख्वावारो औ याकूब अलैहिस्सलाम वर खबरदार जुई तरफ तमुगो रज़द सिजदगा लरागले मां पले सिजदगा तरफ तगोरा हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिजदे तगूर चिया अल्लाह नाराज मशे
مرور نشي خفن شي یا الله د زوی مینا ډیر ادا زه د خپل زوی مینه مغلوکم د زوی مینا غالب شوا او ماضی طرف ته قتل یا الله ترانه ناراض نشي یعقوب علیہ السلام بلش باندې بیا ولاړ دے زوی او خندل یعقوب علیہ السلام دوی نه تپوس کوي چې بچي وایا بیگاش پچتو په خوب کې خندل بچي وایا تا ورته وی پلاران په خدای مې د قسم وی هغه سپینګری سړی راغی زمارونو ډېر وسکو منډې اواله ډېر جهد وکړو خو هغه بوډا چا بیان مال راکړې او دا راته ویل چې بچیان دا د تمام جهان چا بیان والا بچا ته مې د دې واغدار او مالک کړلې ابا جان ما چې په خوب کې خندل نو ابا جان په خدای قسم دی هغه چا بیانو ته مې خندل چې زمارونه لګیا دي منډه ورپسې وای زپارام ناسو ما منډن والا هاي سوران مې نکو بے صبر مې نکولا او چا بیان زما پاواله شولې حضرت یعقوب علیہ السلام ورته وی بچیا خوب د ډیر مزیدار دی خو بچیا خبردار چې رونو تعالو نه وای غنی درونو بدر سره نفرت پیدا شي نن بیا یعقوب علیہ السلام نیمش پد پمن ولاله الله تعالی یاد بڑائی بیانای دا الله لوی بیانای دا الله حمد و ثنا لگیا دې چې پروردگار تو زما مالک زستا مملوک ما تو زما حاکم او زستا محکوم ما تو زما اللہ ہے زداستا غلام و بندے ما اللہ زقدر تسجدے لگو ما چتمانا پخلاش دغه ټیم کې یوسف علیہ السلام بیا او خندل داسې او خندل چې د مړو د خلې د خندا आवाज د یعقوب علیہ السلام وګولراغ یعقوب علیہ السلام ورته بیا پترس باندې او قتل او چې سماله او قتل نظر ورخښ شو یوسف علیہ السلام معصوم بچی دی مزیدار گلابی شونډې دي خسته مزیدار شکل دی چهره انور دی تابوي چې سپوږ میدان او د زنګو یاد کټ په بستر باندې پراته ده یعقوب علیہ السلام یو طرف تلخت جگرو د زړګي سرو بلډ ته خایسو بلډ ته فرمان بردارو په خدای قسم دی یعقوب علیہ السلام د زوی مخته ګوري او د الله سو وخت د الله سجده غالا قتل نو اغا تر کلو متروک کړل الله ورته و یعقوب علیہ السلام زستا اللہ امتزما بندے زستا سجدگال را علمان زما بند چکل مات ادریگی ز اغل مخل ورشمان یعقوب علیہ السلام زتال را علمان او تا تا گورمان تامان استرگی واولی او خپل زوی طرف تا گورے و یعقوب علیہ السلام زماد پخپل جلال قسمی چی یوزی بدر نواخلما رکبے کم درنا او یعقوب علیہ السلام پدغ استرگو بور پستا جوما حضرت یعقوب علیہ السلام لکوئی چی پروردگارا زما خدول الزامن دی یا اللہ چی دا بکم یوزیوی معلومات نشتا دے چی کم یوزی بمی رکی گی خیر خو یعقوب علیہ السلام تا لا معلومات نشتا دے حضرت یوسف علیہ السلام را گئے پلار توی ابا جان نن می شیشه کیو قتل زخو دیر مزیدار ما دیر حسندار ما زو خبر شویم چی دا مصر پخار کی منڈائی لگی
غلامان خرسیږي اب جان کز چر غلام وې نو ما بد دنیا ډېر پیسې ګټلې پلار ورته وې بچا چپ شو اسن الله ناراض شي الله مرور شي الله خفن شي بچا خبردار زما زتا پس چوي تا پس خپکیږي بچا د غلامانو نو مالا الله دې د غلامانو محفوظ کا رب العزت ورته یوسف علیہ السلام استا خاص ما در کړه ستا د خاص کار ساز زما صانع زما جوړون کې زما عطا ما کړه دا رحمت ما کړه یوسف علیہ السلام دا سد ولوي زبده د غلامانو په سب کې ودروما او زبده پاتلسو روپو کوټو خرج کما حضرت یعقوب علیہ السلام نناس دے مشغول دے اللہ اللہ کئی یعقوب علیہ السلام مخیطان خپل زوی پغی کے چول دے او ورت گوری کلے شنڈی خپل کی کلے تندی خپل کی یوسف علیہ السلام غی کے پروتے کلے نور طرف تو گوری کلے یوسف علیہ السلام تو گوری بلا رش پران یوسف علیہ السلام پغی کے پروتے یوسف علیہ السلام لے شونډ خپل کړي او بیا ولدا مخ په خدای په مخ کې خود ورته وي بچي الله دې مان جدا مکان الله دې مان بیزار مکان الله دې مان بیل مکان بچا ته زما لخت جګره خبردار بچیا ور زما ته څنګه لار نشه دې طرف تخپل بیبی را یعقوب علیہ السلام تواس گئی چې د کور د کار لپاره یو سړی لګل غواړي دولت زامن دي یو بچي اولګا بهر ته چې زمون دا ضرورت پوره کړي یو وین د ولاړوان دا غیږي کې بچي هو هغه بچي ته واغستو سکار پسې اولګو ابي بي ورته وی چې یعقوب علیہ السلام زستا وینځما زبلاړ شم دا ماشوم بچي دې رانم بیا یعقوب علیہ السلام ورته आवाज کوي چې اے بی بی تو تور سره بار ته مزار دا زوی بدلار شي او دیبا د کار هغه کار سر ته ورسي هغه فعل او امر بسر ته ورسي و بی بی تو کو پارام کینا هغه ماشوم بچي تور تیار دا مور لا واپس ران گئے اغه خز جاری چې اے یعقوب علیہ السلام ما در تویلو چې زبلان شما ستا خدمت بزو کما زد غلام ام زماغه کې معشوم بچو اغه تب ما قتل ما په دزل تسکین او دزل قرار دزل تسلیوا یعقوب علیہ السلام زما زوی د بار ته ولېګا خو ګور چلاړ نو بیا ران گئے اگر بی بی دشتین جاری دروازم جاری غرمکم جاری شپکم جاری چه پروردگار علمان زمان معشوم بچے خپلم غلام امان پٹول کور کے میں پچان دزل تسلی میں کہدا خو یا اللہ غیوزم چه ما بپی دزل تسلی کودا یا اللہ اغمران پناشو اغوینز جاری چه پروردگار علمان زما معشوم بچے رکشو او زبور پس شب رضا پچگو چگو جارمان نلغوینز دوم رو جارل چه پسترگو کے اوخ کے ختم شوی دا اوخ کو پزیبان نو نروان دی چه خیروان دی آنتر دی پوری چه اغا بی بی مظلوم جاری دوم رو جارل چه دسترگو نظر لارا خوخپل معشوم بچے واپس ران گئے رب کریم ورتو یعقوب علیہ السلام زستا پروردگار ما تا ددی مظلومی وینځنا معشوم بچے بار اولېګا هغه ورپس اجړل دومره اجړل چې دستورګو نظر لاړ یعقوب علیہ السلام تا نبم زدا سے زوی والما رکبه کم درنا داس به رکما چې تاب ورپس پستورګو نا بنا کما
نن یعقوب علیہ السلام نمشبت ولاده اللہ تا نیت تڑل دے اللہ یادی پمانز ولاده او گلابی شنڈو چہرے نور دے یوسف علیہ السلام تے بیو قتل اللہ ورت یعقوب علیہ السلام امد غزوی بدر نوالما ورتے وی بچیاں بیگا دے خوب کے بیا خندلیو دارات ہوایا چتا بیگا بیا سلی دلیو بیا دے سوری دلیو ورتے وی ابا جان مونگ بہر تلیو لرگی مراٹولول زمارون لگیا دی گیڑی تڑی خوچ زخپل گیڑی لرا شمان اگا گیڑی زما دا طول رونو نلویوی او دا طولو نملوی باروی نو ابا جان د دیو جی مسکی شمچ زمارون اونو تخیجی غرون سر تخیجی لیکن پخدای قسم دے داغی گیڑی وڑو کی دی او زما بارلوی دے زدلوی ڈیری مالک ماں ورطوی بچے خبردار گوری رو تا دیوایا ماں دا بہترین خوب دے تب دلوی حکمت مالک شے او دلوی عزت مالک بے ستانا برون لان دیوی تب بادشاہ شے او ستارون بتا تا محتاجانوی بیا بلش پران یعقوب علیہ السلام بیا ولان دے او حضرت یوسف علیہ السلام پٹک ڈک باندے خندل او خندا کرا بیدار شو پلار تا آواز گئی یا ابا جان انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین ابا جان زدش پہ ناستے ماں پیو خل قالین ناستے بہترین ناستے نازنین قالین بان ناستے ماں دیر مزین قالین دے متطہر قالین دے مزین قالین دے زپ ناستے ماں او چار چاپیر زمانہ اسمان اوستوری یو نور او یوسپو میرالل او زماغی کرا گزار شو انی رأیتو 11 کوکبا ما یول استوری والشمس والقمر نروس بغمیں اولیدل چلی ساجدین ما تپا تعظیم باند پراتری او زمان سجدک تلگئی او ما تپا تعظیم کے راجر شوی دے زمان تابدار دے ورطوے بچیاں دا یول استورین دی داستارون دی خو بچہ خبردار دارون درن خبر نشی یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتکا بچہ گور خبردار دا دی خوب الرون تا بیان کے یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام تو وچ بچے خوب بیان کے دا یول سورستارون دی بچے دا بستا تابداروی تا تا بحجت منوی آن تر دے ستا مورو ستا پلار دا بمتا تابدار شی او ستا فرمان بردار بشی بچے تب دا اللہ نبی جوڑ شے ولی بجوڑ شے متقی بجوڑ شے امانت دار بجوڑ شے دیانت دار بجوڑ شے دیر پرزگار او پرددار حیادار دا اللہ نیکوکار بند بجوڑ شے خو بچے خبردار چیرونا درن خبر نشی دے طرف تا یو ونزولا روان اگی ونزی ہوئے چھ دا سویم خوب دے یوسف علیہ السلام بیانے او دے پلار ورطمانی ورکی خدا نورون ورطلان دے کئی او یوسف علیہ السلام دے ورطا پورتا کئی او دے پہ اڑئی ننچی رون راشی پا خدا قسم طول البا ورطا بیان کما سوخ چشپا شلان یول سوال رون راغلل دا لسے زان لکل بنیامین زان لکل ورطوے اے بچو تاسو سر پلار مینن کئی حسد در سر کئی یعقوب علیہ السلام پل بنیامین او یوسف علیہ السلام بان مین دے او بچے تاسو سر مینن کئی
مرتوی اما جان وایا مونږ درته د وینځ په نظر نه ګورو زمونږ د پلار بیبي نو زمونږ مورې اما جان وایا ستا خبر منو څنګه کار وکړو او څنګه تجویز وکړو اما جان دا الله توایا ورته وی بچو او یوسف علیہ السلام خندل او خندا کی وی چې ما ته چا بیان ملو شه پلار عمر ته وی چې بچیان ته بد ټول دنیا بادشاہ جوړ شه شهنشاه به جوړ شه سلطنت بدلاس کی عزت بدلاس کی ته بدلوي حکمت او سلطنت واغدار شه ورونه بستا محتاجان او ستا غلامان او تابعدار وي په بل ورځ وې چې ما بیا خوب ولیدو زما درونو پندو کې واړ دي او زما د دوګې ډېر ورته یعقوب علیہ السلام ورته بیان کړي چې ته بدلوي ډېری مالک شي خزانه بستاوي چابيان بستاوي واک او اختیار بستاوي او ستارونه بستا غلامان او امتا ته محتاجان وي بیا ورته وی بچو ورنن لا بل خبر کړه ورته وی ما یو لستوري نور اسبو میں اولیدل او اغه نور اسبو میں استوري زما پخپو کې پرات دي ما ته پسید دي او زمان غلام او زما تابعداري کوي پلار خوب کې می ولستوري نور اسبو میں اولیدل چلی ساجدين یعقوب علیہ السلام ستاسو بجان ورتوي دا یو لستوري ندي دا ستاسو ندي دا نور سپوږ به ندي دا ستا پلار او ترور دا یوسف علیہ السلام دا سی وخت براشي چې دا یو لسرونه او دا پلار او مور بچا دا ستا بتا بداري تاسو لاشه یعقوب علیہ السلام نا دا خپل بچے لري کوي د سره الفت کوي محبت کوي مين کوي د یا قتل کوي یا چرته خرج کوي مقدس مکی وزګار کوي چې یعقوب علیہ السلام مين کوي او تاسو ته وزګار شي ننورون رالل لگیا د پلار ته وی چا بجان یوسف علیہ السلام سرم مینا مونږه چې کله ګډي بوزو چيله بوزو سپرلی موسم وی مزیدار موسم وی باغ و بهاری او د چنچن قطاری نو ابجان نهرو ندی چینی دی هواګان دی کل فضاگان دی مرغزار وی باغ و بهار وی او د ګلونو قطار وی ابجان یوسف علیہ السلام نن مونږ ځان سره بوزو چې د سره لوبیو کو ابجان د ځان را جدا کا چې نن ځان سره سیل د زنګل تبو پلار ورته وای بچي هریګما یوسف علیہ السلام زما بچے دے او زما کشر بچے دے ډیر دیندار دے امانتدار دے حیادار دے زبوډا او ضعیف ما بچیا دا زمانہ ما خوا کوي زور پس خپکه گما حضرت یعقوب علیہ السلام ورته نفی کوي دی ورته باندې جوړي شاب جان مون سره پرېدا چې مون سره لوبیو کی سیل صفابو کی د بهر فضا سیل بو کی خوشاله بشي مون بدد نکاحبان او د حافظینو اب جان اخر زمون ور دے مون په خپکیګو تو ول په مون باندې امانتدار وینکه او یوسف علیہ السلام مون تنس پاره ول په مونږ ته مار نه کې لار مون سره پریدا پلار اغا کال پر نخو دو شیطان لاغے ورته د یعقوب علیہ السلام زامنو بل عورت سے باغ و بہار راشی د گلونو قطار راشی د مرغزار موسم راشی بیا راشی یوسف علیہ السلام ته وای چې پلار بار سوئی تا بند پریدی خود زمون رورې مونږ د غرونو سه لبوزو او بچیان اخر زمون کشرورې مون سره روان شاه کډیر تاسو ته یوسف علیہ السلام انکار کی
خو ناشوم دې دوکې کې چې بچی د پلار ممنا رکیه د پلار ممنا بهر سیلونه دي ډېر مزيدي سیلو صفابو کې تفریبو کې بچی بیا بکور تراشه یوسف علیہ السلام چې باغ و بهار راغی هغه علم سو پلار لرالل ابا جان یوسف علیہ السلام مون سره پریدا ورته بچی یریګما کمزور ما بوډای ما بچا زمان جند و زندگی ملا پا یوسف علیہ السلام مضبوط را نو بچا دے میں دم خنم لرکوے یریگما سے نچرت شرمخ یاد زنگل زناور در نمات نکی حضرت یوسف علیہ السلام پا منڈ منڈ را گئے چې ابا جان زمارو ندی زما د پلار بچی دی اخر په ما خپکیږي زما په خوشاله خوشاليږي ابا جان تم خپکیږو زور سره زما حضرت یعقوب علیہ السلام ورته بچیا زما منا حضرت یوسف علیہ السلام معصوم دی پویږي نا الله یوسف علیہ السلام اگر چې ته د پلار خبر نه منې ما خو به تر کولې د پلار د مخه به مې خوا کولې خدا سے بر زرو کما چې ته د پلار خبر نه منې اوم په دې رونو بد زخمی کما حضرت یوسف علیہ السلام تپلار لگیا دی بچیا مزا زدر پس خپکی گمان یوسف علیہ السلام یا بجان خام خازمان زپسل خوشحالی گمان پلار ورطوی بچیا زما خفگان نے زی ورطوی بجان زما دتلو ارمان دے پلار ورطوی بچیا زما زل غمجن دے آسوی ورطوی پلارا زما زل پسل مین دے بلار لگیا دی بچیان بہر تموزان خوزوی خبر نمانی آنتر دیخ پلرونو سر روان دے اگا یول سرو کے بنیامین تواز کئی چنن تو کور پاتشان مونگ بزان سران یوسف علیہ السلام سے لبوزو او پتا بستا دپلار ملا مضبوطوی پلار ورطوی بچیان تاسو گڑی بیزی بولے او یعقوب علیہ السلام یواز پریدے یوسف علیہ السلام نانسر بوزے یوسف فما گران دے زما بچے دے زور پسی خپگے گما نزبا آگے انہیں پوری در سر لار شما کمی انہیں سا پوری چیزا ارمل مصر دکور اوزما دا آگے انہیں فراق دے شجرت الفراق آگا انہیں تدا فراق انوئی آگا زین ملمان جدا کی گی قربان جدا کی گی بچے زبدر سر آگا زین پور لار شما حضرت یوسف علیہ السلام غیق کی رواغستا سوخت غیق کی نولی دے ابا جان توئی ابا جان زکوزی گما اس پیادل پخپلخ پوروانے گما سوخت چی شجرہ پر آگ تو رسیدہ یعقوب علیہ السلام ولاد آواز کئی مشرزتا چی و یہودا بچیان تاثر بلرو بیل دے بچیا گوار خبردار شمعون تو اوایا لاوی تو اوایا یسجر تو اوایا چی دا بچی زپتا سسپارما اسے نظمازوی در نزائے نشی او چرت دا زنگل زناور شرمغز مری در نمات نکی حضرت جبریل علیہ السلام تعالی آواز کئی چی و جبریل امینا یعقوب علیہ السلام تو اگورا چی دی زما بند دے زما نبی دے زما ولی دے زوی پما نسپاری پا یہود و روبیل او شمعون اولاوی او پر جربان زوی شما سپاری تو ورطا گورا چی دوی محافظ کلو مات و نسپارا امدازوی بطن رکما دے بور پسی پا چگو چگو بانو جوما حضرت یوسف علیہ السلام دے یعقوب علیہ السلام پروان غی کی واغستا غی کی نیول دے
کله یوغه کې والی په دواړه مخه خپل کی پلار پستر بوخ کې روان دي او ورته ګوري مخ کې لګیا دي مزل کوي پشاشا ګوري او یعقوب علیہ السلام پستر غو باندې کې روان دي کله بل روغه کې والی زمون دا بجان بچي دي پمون ډیر ګران دي زمون نیاز بینو نازنین دي اے زمون دا بجان بچیا نن بدر باندې د باغ او بهار سے لکو یعقوب علیہ السلام له تمور کړه چې وګورا یقین دهانیو کا مونږه کېلو په دواره مخه خلو مونږ ورسره لوب کو ورسره ټوخي کو مين محبت کو الفت کو په خدای قسم ده یعقوب علیہ السلام ته پارام شاه ته مونږ اطمینان کا زموږ ور دې مونږم په خپکیګو سوچ یعقوب علیہ السلام واپس راغے دا اغزن را پناشو یہودا لے آواز ورکا چی چاڑ را واخلان اغا چاڑ را کم چاڑ باندے چی زمان مشرورو خپل گڑان علالول یادوی بچے لے لالو زان لے غوخ بکولی تی کیسری کولی او مگا چاڑ را یوسف علیہ السلام پہ قتلو ماں یہودا ورتوی دا اللہ نہ اویری گئی دادا پلار نیاز بن بچی دے ماں تے سپار لے دے ماں نہ پلار تپوس گئی شمعون ورتوی ماں نہ تپوس گئی روبیل ورتوی ماں نہ تپوس گئی یسجر لاوی ورتوی ماں نہ تپوس گئی وجن مان قتل وے مان ور خبردار زما پلار بمونتا آزار کی اغرون لگیا دی چنان نپلار تا سرمی نکئی نمونگ سرمی نکئی مونگا دیر لوی جماعتیو لوی اڈلیو زمونگ سیاست دیر دے جماعت دیر دے پلار دا سرمی نکئی دے بمون قتل کو دے بشہید کو دتنین بے سر گزار کو چھ پلار مونگ توزگار شی او مونگ سرمی نکی شروع شی یہودا ورتوی چی اللہ نہ اویری گئے وجن میں خام خاک دا سکوے نو دغ مخامخ کوئی دی دیتے ورگزار کے سوک براشی دی بوالی غلامانو کی بے خز کی او دا پلار مخبتا ستوزگارشی ٹول لگیا دی صلاح کئی یوسف علیہ السلام کلیو نلان دی ادری گی برون تگوری گلون تگوری باغ و بہار تگوری دا وطن فیضو سنگار تگوری نقش و نگار تگوری دا اللہ حمد و ثنا ہوئی اور انہیں زان لگیا دی صلاح کئی نن لگیا دی ورطو یوسف علیہ السلام راشا یوسف علیہ السلام ورتوے زمان دپلارو دغا مخامخ غر کے مزیدار گلو ندی خلی خلی بوٹی دی ما دغی غر توخی جوائے چھ دغی چنو سیلو کم دغی چمنو سیلو کمان دغی باغ و بہار او د سندو سیلو کمان رونا ورت لگیا دی چھ سندو نپریدا باغ و بہار پریدا اے دخلے بندان نن در نصر قلمو نن خدچ مونگ لپا گترالے پلار پتا میندے تاثر من کئی مونگ دے نن وجنو نن دے قتلو چی پلار من موسیٰ جوڑشی یوسف علیہ السلام معشوم بچے دے پستر گورتو کراغ لے چھ زما پلار تا خطا سوے چھ مون بے حفاظت کو مون بے خدمت کو زمون دا بجان بچے دے دا پلار بچے دے مونگم پہ مینیو مون بے شرم خنخری نو اے زما دا پلار بچو ما گناہ سکر را خطاو ناروا میں سکر را چھ تا سنن ما تا پکائے او زمان دا قتل بندو بس کرے یوسف علیہ السلام راونیو ننور تملغ تتی زندے چی
पुड़ी वर्ता छई लांदे गुजारे कोई था यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्ता आवाज कई च मां वजने मां फलाला वापस बिया बोले कजमा यादी जबद खपल प्लान न बिया वाता सररान शमा न में बाग पकार दे न में बहार पकार दे न में फिजा पकार दा न में सिंगार पकार दे न में सेलो तपरी पकार दा ए जमा द प्लार बचो मां वाखले मां खपल प्लान न वापस बोले जमा तो बद बिया बरान शमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम वर्त जारी चैत मादा बजान बचो मां गुनाह न करे मां खता न करे आखिर पस खबर में वजने ऋण वर्त स्टाप लार पता मयंदे मुंग ते ताले को नु खबरदार तो बदे पोश जान बना चग बनवे फिर याद बन के कावाज के नु जख्मी को दे औ सरमंदर न बेलो सरदन कलमो औ दुई की गुजार को खबरदार गोरे चगाउ नवे जान देर खोग दे बदन देर शीरीन खोग दे रुणे रानी सिक्वीते गुजारे देखल यो ख्वा मंडा औ कल बुल तरफ द मंडा रुणे वर पस लख तेरा प्रेकड़े दबो न पिकई औ कोई ते गुजारे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कमीज बाहर को लांदे गुजारे सवक्षी और लमंड की चिलाला जान माखलास का जुखलास का वसीला अवाल प्रेखे मां नु तम हिफाजत ने कह रोरत में का बादशाह अगरूर अगेमरा गुजार की बल्लराशी बले गुजार की बल्ललाशी बले गुजार की बल्ललाशी आखिर मुंस के नास ला सुने जो रखल और प्लार तो पचो चुगु जाड़ी चगे वर्त हुई चे वपलारा जमा द हाल नजान खबर का नन जमा खबर बचेज कामयाब शुमा अल्लाह नबुवत राखो रिसालत और सल्तनत राखो बचे गोरे खबरदार तद प्लार मोरना फरमान निशे प्लार लग्या दिजुई ता खबर कई बाहरियों मुसाफिर रागे आवाज कई चे उगे मां तगे मां नहरे मां ए द अल्लाह दोस्तानो द अल्लाह बंदिगानो यो नोड़े रोटे यो टुकड़ा रोटे वाड़मा कमालम यो नोड़े रोटे राका जब पे खपल नफ्स मोड़ कमा औ अल्लाह तब पे सजदे लगो मां यो तरफ तक सके यो साइल लगिया दे आवाज करी चे उगे मां तुगे मां गरीब मां फकीर मां यो टुकड़ा रोटे भी माला का बलिनन त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ददग माशूम बची यूसुफ अलैहिस्सलाम पगे के वरसरा नास दे औ यूसुफ अलैहिस्सलाम गे के पमिन निवले दे औ द मिन खबर वरसरा कई अग फकीर लग्या दे चिगे हुए चुगे मां ए द अल्लाह बंदिगानो ज मुहताजम यो नोड़े रोटे ग्वाड़ मां तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम दोई सरा मिनवा मजेदार इति केसरी शिविदी यो यो तिकराली निमा पखफल खरी औ निमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ला पमजमजो पमिनो मोहब्बत के खुल के वर कई औ द्वार गुफ्तगू द मिन प कलाम लगिया दी अग गरीब अग मनंगो साइल गदागर चिडेरो आजुनो कल दी द्वार खपलू के मशगूल प्लारो जाए अल्लाह वर्तो याकूब अलैहिस्सलाम जमा यो साइल यो गरीब बंदा सा दरवाजा के वलाड़ो स्तरगु के उख के राले तदखपल जुई पमीन के मशगूल वे ए याकूब अलैहिस्सलाम जमा द गरीब बंदा स्तरगु के उख के राले वो याकूब अलैहिस्सलाम तदजुई सर मशगूल वे मिनद कोला मोहब्बत को औ तबस्सुम खंदा कोला खुजमा दे पखपल जलाल कसमी संगच दग गरीब मुहताज उजड़ो पखुदे कसम चिदा से बद जड़ो मां
رب رحیم ورته आवाज کوي چې و یعقوب علیہ السلام دغه سائل غریب اجړل تابم جړو ما و یعقوب علیہ السلام خیال کوا اسنه چرته نور غریبان درنه آزار نشي بل ورځ کور کی یو چیلے ولاړه دا یعقوب علیہ السلام لګیا نه زویته حکم کو د دې چیلے بچی را ولای او دغه بچی لال کې قربانی کې چې دلته سرکو او سردا الله رحم پیدا او شکر ادا کو او سنا د الله وایو او بچیان دومره نفس په ډکو چې د الله سنا او بڑای لوی په بیان کو هغه چیلے ګوري معشوم بچی د چیلے په مخ کې حلاليږي چیلے لگیا د زړه ته درد رسی چیلے لگیا د زړه ته اذیت او تکلیف رسی او پستر ګو باندې اوخ کې روان دي رب رحیم یعقوب علیہ السلام ته आवाज کوي چې و یعقوب علیہ السلام دا دویم ځل یو د فقیر اجړو بل طرف ته چیلے دا زما مخلوق دی زما مخلوق دی ز په خپکه غما ز په زیری غما مال خفغان راضی تا زما د مخلوق په مخ کې دا اغي بچی لال کو او زړه ته تکلیف ورکو یعقوب علیہ السلام خبردار غنستاز تبم تکلیف ورکما بل عورت باندې یعقوب علیہ السلام لگیا د مونږ کوي پمانځ کې سجدګا ته ګوري نیمش پدا د الله حمد او ثنا وي د الله تکبیر او تهلیل تمجید او تحمید بیانای یوسف علیہ السلام ډډه ته پروت دی او مخیلک د نور اوس په مې پشان زلقیږي یعقوب علیہ السلام په مونږ باندې ولاړ دی دا الله حمد او ثنا وي ناګانه یوسف علیہ السلام په خوب کې وخندل یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام ته پک ګوستر کو اشاره کې وکتل چې سو ورته وکتل د یعقوب علیہ السلام لختي جګرو د زړګي سره او بل طرف ته یعقوب علیہ السلام په خپل ذمہن وو زکه چې یوسف علیہ السلام خایسوم ډیرو هغه لایقوم ډیرو دینداروم ډیرو پرهیزګارو حیاداروم ډیرو سوچ یعقوب علیہ السلام ورته وکتل نسترګې د زوی په حسن ورخخ شوې په مون ولاړ دی او خپل زوی ته ګوري الله ورته یعقوب علیہ السلام ولاړ ماته سجدگال مال رازی تندے ماتا لگے سجدے ماتا لگے قیدے ماتا کے رکوع مال کے قوم مال کے قراءت مال کے عجز مال کے الفت ماسر کے محبت ماسر کے اے یعقوب علیہ السلام والار ماتے او پا دغستر کو باند دیمانا نظر بالخواوارو او یعقوب علیہ السلام ور خبردار زوی طرف تا مگور از دی سجدگا لراغل ما پل سجدگا طرف تا گورا حضرت یعقوب علیہ السلام سجدے تا گوری چی یا اللہ ناراض مشے مرور نشے خفا نشے یا اللہ دا زوی من دیر دار زد خپل زوی من مغلوکم دا زوی من غالب شواد او ماضی طرف تو قتل یا اللہ ترانا ناراض نشے یعقوب علیہ السلام بلش بباند بیا ولا دے زوی او خندل یعقوب علیہ السلام زوی نہ تپوس کئی چی بچی وایا بیگاش پچتن پخوب کے خندل بچی وایا تا ورته وی پلاران په خدای مې د قسم وی هغه سپینګری سړی راغی زمارونو ډېر وسکو منډې اواله ډېر جدوجہد وکړو خو هغه بوډا چا بیان مال راکړې
او دا راته ویل چې بچیان دا د تمام جهان شاه بیان والا بچیا ته مې د دې واقدار او مالک کړلې ابا جان ما چې په خوب کې وخندل نو ابا جان په خدای قسم دی هغه چا بیانو ته مې وخندل چې زما نیمش په خپل پلان لراغه چا بجان کستا اجازه وی نو زبا ته مور فرمان دی چې بچیا زما خور کرو خپل ترور کرا نجران علاقه تلال شاه حضرت اسحاق علیہ السلام ورته وی بچیا زما بدواوی خو بچیا تا سره ضرور نفرت دی نو بچیا لا شو دا کل کنعان خار دا کنعان او دا علاقه دا کنعان رور تا پریدا او بچیا تا دش پیش پیلار شا حضرت یعقوب علیہ السلام دش پی روان شو او دش پیش پی نجران تا دخپل ترور کور تلاړ ال تک ترور سیدا اغي کرے زای شو ترور ورته لګیا دا بچتا نه خوشاله ما تا د مور فرمان برداری او د پلار فرمان برداری وکړه نو بچا کله وکړ تم ظلمې زمالونه پیغل شوي په خدای قسم دې چې ز تعالی دواړه لونه په واده باندې درکما حضرت یعقوب علیہ السلام تعالی اسرائیل وی دا اسرا مانا دا دشپیتل یعقوب علیہ السلام دے دا مور پا فرمان او دا پلار پا حکم او پا امر باندے دشپیش پیلار اللہ آواز کئی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین اے دشپیدت لن کو زامنو بنی اسرائیل مانا اے دشپید کوچ کا ان کو زامنو اے دشپیدت لن کے زامنو ان سمانا اے د یعقوب علیہ السلام زامنو سوخ یعقوب علیہ السلام دخپل ترور خدمتو کو مامات خوشحال دے ترور خوشحال دا علاقہ خوشحال دا قریہ خوشحال دا کلے خوشحال دے مور ور نرضا دا پلار رضا دے ظلمے شو دا مور پا حکم او دا پلار پا حکم دخپل ترور بروایت دیگرا دا ماما دوار نواد کرلے حضرت یعقوب علیہ السلام ننواد جوڑی گی دیوی خورنم لیا دے او دبل خورنم راہیل دے دوار خوین دے پا یو نکاح واد شلے او پا یو زی نکاح شلا زما عزیزانو دا محمد رسول اللہ شریعت کے پا یو نکاح کے دو خوین دے نجم کی گی مخ کے شریعتنو کے دوار خوین دے پا یو نکاح جائز وے زکا حضرت یعقوب علیہ السلام دوار خوین دے پا یو نکاح کے راوستے رب کریم یعقوب علیہ السلام تا دو وینزے ورکڑے او دو ور لخذ ورکڑے دیوی وینزے نم یہ بلیا دے دبل نم یہ بلہا دے دیوی ظلفا نم دے دبل بلہا نم دے دو زامن دیوی دی او دو زامن دبلی دی شپک زامن دلیا دی او سلو دو زامن دا حضرت راہیل دی رب کریم دا یوسف علیہ السلام واقعات احسن القصص وی ذکرت احسن القصص وی اللہ بیان کئی اے محمد رسول اللہ داس یو خبر صحابہ توکا صحابہ اغلل چی یا رسول اللہ زمو قریش تر بران دی عزیزان دی مونگ دا دی دلاستم یو مونگ دی تا دیر ضرر درسو خودی مونگ تا ضرر رسی یا رسول اللہ او گیو تگیو نہایو در پدریو دیرا سر خریدو پیروخ نکئی نشستو برخاست نکئی کفار مکہ مونگ سر حسد کئی یا رسول اللہ دا دی وجنا مونگ تا تکلیف تی یو دا سے قصرات بیان کا چیزا مونگ زرط اتمنان رائشی رب رحیم دا یعقوب علیہ السلام دا زامنو قصہ بیانی
چې محمد رسول الله ته د صحابه ته تسلی ورکا چې یعقوب علیہ السلام زامن دي هغه یو ورور ته زړه کې حسد لري بغض لري کینه لري پاغه نهر تیری لوګه په تیری کوی ته غردی مشوره ورته کوي د قتل او قتال چې دا خپل رور قتلو او د مخدز مکینه لرکو چرته مخزان توزګارو یعقوب علیہ السلام د زامنو قصه پروردگار جناب رسول الله ته دی وجه کوي چې محمد رسول الله تا بیان شي چې صحابه پوي کی چې اے صحابه چا سره چې د چا مینوي هغه سره د الله مینوي چا سره چې د چا مینوي هغه سره د معشوقي مینوي نو اے د یعقوب علیہ السلام زامنو کتا سو ډیر محبت لره د پلار سره او حسد او نفرت لره د حضرت یوسف علیہ السلام سره دا قصه نن جبرائیل امین جناب رسول الله ته دی وجه کوي چې صحابه ته وای چې د یوسف علیہ السلام سره چا نفرتو هغه خوار او ذلیل شو خسران کې پاتې شو نقصان کې پاتې شو ناکام پاتې شو او چې د چا یوسف علیہ السلام سره نفرت او دشمنی وا یوسف علیہ السلام باندې لوګي تیر کړي هغه غلام کو خو یوسف علیہ السلام الله کامیاب کو او حاسدین اللہ ناکام کو او جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعالی کے بیان ہے چې اے حبیبا صحابه ولد تسلی ورکا چې داسې یو مزیدار هستی د نبوت مالک د سلطنت مالک د زینت مالک د رسالت مالک د الفت او محبت مالک د ولایت او لیاقت مالک حضرت یوسف علیہ السلام نن ورته ورو صلاح کړی دا یا وجنی او یې په جوړ کوي کې گزارې خو اے حبیب دی تو ایسو کامیاب شو آغا سو کامیاب شو چاچے پسختو صبر کو او دا اللہ حکم تے غار کی خواہ دوار جہان سردار تا اللہ فرمائے چھے اے حبیبان تمام دنیا خائص سل قسم دے او سل حصے خائص دے نہ حصے خائص یواز دا حوا رضی اللہ تعالی عنہ دے یو حصہ پا تمام جہان تقسیم دے او سلور دی مشلی حصے خائص رب العزال یواز یوسف علیہ السلام لورکا ننغ یوسف علیہ السلام د پلار په غېږ کې پروت دی پلار ورله په سر کې ګوتې وي په مزه مزه خبرې کوي بچیا ګوره چرته لاړ نشئ زما خبره منا بچیا زما خبره اورا بچیا خبردار د پلار نافرمانی مکوا زه چې وړوکی وم ما د پلار منل کړیو د پلار اورېدل کړیو د مور خبره مې منو دی وارونه لګیا دي منډې ورپسې وئ زه په ارام ناست وم ما منډه نه والا ہائی سوران میں نکو بے صبر میں نکولا او چابیان زما پاوالا شلے حضرت یعقوب علیہ السلام ورطوی بچیا خوب دے دیر مزیدار دے خوب بچیا خبردار چرون تالو نوے گنی درون بدر سر نفرت پیدائشی نن بیا یعقوب علیہ السلام نمش پد پمون ولا دے اللہ تعالی گیا دے بڑائی بیانی دا اللہ لوی بیانی دا اللہ حمد و ثناء لگیا دے چھے پروردگارا تو زمان مالک زستا مملوک مان تو زمان حاکم او زستا محکوم مان تو زمان اللہ ہے زداستا غلام و بند مان اللہ زقدر تسجدے لگو مان چتمان پخلاش ہے دغه ټیم کې یوسف علیہ السلام بیا او خندل داسې او خندل چې د مړیو د خولې د خندا आवाज دا د یعقوب علیہ السلام غوږو راغی
یعقوب علیہ السلام ورته بیا پترس باندې وکتل او چې سماله وکتل نظر ورخښ شو یوسف علیہ السلام ماشوم بچی دی مزیدار گلابی شونډې دي خسته مزیدار شکل دی چهره انور دی تابوي چې سپوږمۍ ده او د زنګو یا د کټ په بستر باندې پرته ده یعقوب علیہ السلام یو طرف تلخت جگرو د زړګي سرو بل ډېر ته خایسو بل ډېر ته فرمان بردارو په خدای قسم دی یعقوب علیہ السلام د زوی مخ ته ګوري او د الله سو وخت چې د الله سجدګالا قتل نو هغه تر کلو متروک کړل الله ورته و یعقوب علیہ السلام زستا اللہ امتزما بندے زستا سجدگال رالمان زما بند چکل مات ادریگی ز اغل مخل ورشمان یعقوب علیہ السلام زتال رالمان او تا تگورمان تامان استرگی وارولی او خپل زوی طرف تگورے ویعقوب علیہ السلام ازماد پخپل جلال قسمی چی یوزی بدر نواخلمان رکبے کم درنان او یعقوب علیہ السلام پدغ استرگو بور پستا جڑومان حضرت یعقوب علیہ السلام دکوئی چی پروردگارا زما خدول الزامن دی یا اللہ چی دا بکم یوزی وی معلومات نشتا دے چی کم یوزی بمی رکی گی خیر خو یعقوب علیہ السلام تا لا معلومات نشتا دے حضرت یوسف علیہ السلام را گئے پلار توی ابا جان نن می شیشہ کیو قتل زخو دیر مزیدار ماں دیر حسندار ماں زو خبر شویم چی دا مصر پخار کی منڈائی لگی غلامان خرسی گی ابا جان کز چر غلام وے نما بد دنیا دیر پیسے گٹلے وے پلار ورطوی بچے چپشان اسن اللہ ناراض شی اللہ مرور شی اللہ خفن شی بچیا خبردار زمازر تاپسی چوی تاپسی خفکیگی بچیا دا غلامان نمالا اللہ دے دا غلامین محفوظ کا رب العزت ورتو یوسف علیہ السلام استا خائص ماں در کرے ستا د خائص کارساز زیما صانع زیما جوڑا ان کے زیما عطا ما کڑے دا رحمت ما کڑے رے یوسف علیہ السلام دا سے دی ولی ہوئے زبدے دا غلامانو پا سب کے ادرو ما او زبدے پا تلسو روپو کوٹو خرز کمان حضرت یعقوب علیہ السلام نناس دے مشغول دے اللہ اللہ کئی یعقوب علیہ السلام مخیطان خپل زوی پغی کے چولے دے او ورط گوری کلے شنڈی خکل کی کلے تندی خکل کی یوسف علیہ السلام غی کے پروتے کلے نور طرف تو گوری کلے یوسف علیہ السلام تو گوری بلا رشپران یوسف علیہ السلام پغی کے پروتے یوسف علیہ السلام لے شونڈ خل کرلے او بیا ولدا مخ پخداغ پا مخ کے خودو ورطوی بچی اللہ دے مان جدا مکان اللہ دے مان بیزار مکان اللہ دے مان بیل مکان بچی تزما لختی جگرے خبردار بچیا ور زما تسنگل لار نشے دے طرف تخفل بی بیرال یعقوب علیہ السلام تواز گئی چی دا کور دا کار دا پارا یو سڑے لگل غواری دولت زامن دی یو بچی اولی گا بہر تا چی زمون دا ضرورت پورکی یو ان دا ولاروان دا غیغی کی بچے ہو اگا بچے تیواغستا سکار پسے اولی گا ابی بی ورطوئی چی یعقوب علیہ السلام زستا وینزے ما زبلارشم دا ماشون بچے دی دیگانم بیایا یعقوب علیہ السلام ورتاواز کئی چھے اے بی بی تطور سرے بار تا مزار دا زوی بدلار شی او دیبا دا کار اگا کار سر تو رسی اگا فیل و امر بسر تو رسی و بی بی تکو پارام کے نام اگا معشوم بچے تورا تیار دان
मोर ला वापस रान गए आगा खज जारी चे ए याकूब अलैहि सलाम मा दर तवेलु चे जबलान शमा स्ता खिदमत बजो कमा जुद गुलाम हम जमागे के माशूम बचे हो आगा तब मा कतल मा बपे दजल तस्कीन औ दजल करार दजल तसलिवा याकूब अलैहि सलाम जमा जुद बार तो लेगा खुबर चलाड़ ब्यारा न गए अगर बीबी दशपेन जारी दरवाज़म जारी गरमकम जारी शपकम जारी चे परवरदिगार अलमान जमा माशूम बचे खपलम गुलाम है मां पटोल कोर के में पचा दजल तसली में केदा हो या अल्लाह गयोजुम चे मां बपे दजल तसली को या अल्लाह अगमरान पनाशो अगविंद जारी चे परवरदिगार अलमान जमा माशूम बचे रुखशो औ जबोर पस शब रजा पचुक चुक जारमा न लगविंद दोम उजल चे पस्तरगु के उख के खत्म शुए द उख को पजे बांध नौ नरवान दी चे खिरवान दी आंतर दे पूरी चे अग बीबी मजलूम जारी दोम उजल चे दस्तरगु नजर लारा खुखपल माशूम बचे वापस रा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिलहक़ वनूदू अन तिलकुमुल जन्नतु उरिस्तुमूहा बिमा कुन्तुम तअमलून अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ग्रान मुहतरम औरीदुन को दा मौलाना मोहम्मद तारिक से पा आवाज दा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हवलने ऐसा बता सुता पे खौर खार के दा किस खानी शाह तक कबारी बाजार की नहम नंबर दुकान की दा मुस्लिम जान सर मिलावेगी। अजीजान हजरत इसाक अलैहिस्सलाम दाद इब्राहिम खलीलुल्लाह जोएल औद इस्माइल ज़बीहुल्लाह ना दियार लस्काला कशर दे तूल उमर द इसाक अलैहिस्सलाम नह शले काल दे चकल जवान शोनो दिपो हुरान के द तोबील यो डेर नेको पर्दादार और हयादार और दीनदारा बीबीवा द अगिलुर बीबीनुम द तोबील रबकता रहमतुल्लाह अलैहा अजीजान सो वक्त वादद इसाक अलैहिस्सलाम सरा ददगी बीबी रबकते उशो नुदासी मुसम वक़्त रागी चे दी उम्मीद द अल्लाह ने पैदा शो चे जमूंगा अल्लाह और की माशुमान और माशूम पैदा की इसाक अलैहिस्सलाम नास्ते द दीनी कारबाने मशगूल दे और बीबी वर्ता आवाजों कुछ इसाक अलैहिस्सलाम जमाद नफ्स द गेड़ मंस के खबर शोर होंदे दे और दा शोर द जड़ाओ द चुगु सूरो द जगड़ो मालूमेगी इसाक अलैहिस्सलाम वर्ते हुई चे खद बीबी कल बियादा शोर और जगड़शी नुमा खबर का बल और बिया बीबी लगे आदा मशगूल दा पसकार चे गिड़ के दनना बिया शोर शो दी बीबी रबकती बिनते तौबील हजरत इसाक अलैहिस्सलाम ते इशाराओं का चराशा इसाक अलैहिस्सलाम रामंड की ची बीबी सिरी नागा बीबी वर्ता आवाज के चे इसाक अलैहिस्सलाम द अल्लाह बरगुजी द पैगंबरान जमा शौहरान
زما سختنا او زما خاوندا گیڑا کے میں شور دے دو معشومان خبر دی یو معشوم بل تا لگیا دے او بل معشوم بل تا لگیا دے حضرت صدی رحمت اللہ علیہ فرمائے چی بی بی لگیا دا خاون تا الوی چی خاون دا خیٹا کے میں جنگ دے یو معشوم بل تا لگیا دے چی تمان اڑنبی دنیا تا مزا کشرت دنیا تا اڑنبی لارے پخدای قسم دے دمور گیڑ بسرکما نفس بسرکم کل میں دمور با اشلو ما بار بدر زما او تابم قتل کما زان بدر نوزگار کما پلارو دنیا بم در نوزگار کما سوخ چی دا خبر حضرت اسحاق علیہ السلام مورے دے آواز ورک و بچی اللہ دا پارکا دمور لحاظ اساتا دمور ادب اساتا بچیا خبردار دمور لحاظ پکار دے دمور ادب پکار دے قتل و قتال مکوان جنگ و جدال مکوان بچیا دولال مکوان زد اللہ محبوب پیغمبر ایمان بچیا خبردار دعا بدر تو کمان تبدلوین برخی مالک شے دلوی حصے مالک بشے خو خبردار بچیا اسے نہ دمور گیڑ کے قتل و قتال کے او مور تم تکلیف ورسیگی دغ بچی ورت آواز کئی چوا بجانا ما نڑوان دے زما بل رورتلو والا دے دنیا تا خو دے زما نڑوان دے شو نو پخدے میں دے قسم ہوئی ستا پرب میں دے قسم ہوئی چیزب دنیا تلار شما مور بم خپکما تابم خپکما او درور نبم سر قلم کما اسحاق علیہ السلام آواز کئی چه و بچیا کمڑوان دی را روان دی دنیا تا نو بچی آغا دی رستو شی او کم چی رستو رازی آغا تندی کئی او جلتی کئی بچی آغا للار ورک چی دنیا تا راشی آغا کم بچی چی ماشم رستو راتلو آغا روان دی راغی اللہ اسحاق علیہ السلام تا حکم کو القا فی القلب اکرلا الحام کو وحی اکرلا چوا اسحاق علیہ السلام دا کم معشوم چڑوان دے راغے دستا خبروں نمنو دا نافرمانی اکرلا دا نافرمانتمو نمعی سگدو عاسی ورطنو مگدو نو دد پارنو مقرر شو عیسو دا غبل چڑوان دے راتلو دا غوان دی راتلون کستا فرمان برباداری اکرلا دے رستو شو نو رستو شوی تمو یعقوب آئیو اے اسحاق علیہ السلام دا دغزینم دے یعقوب شو کم یو بچ دا اللہ فرمان بردار شنو اللہ ولنم کی خودو حضرت یعقوب علیہ السلام کم چه دا پلانا فرمانی اکرلا اللہ ولدنا فرمانم کی خودو داغنم عیس شو عیس پار بھی کی نافرمان توئی یا اللہ مونگ دا پلارو دا مور فرمان بردار جوڑ کے مونگ آسیان و گناہگار مکان یعقوب علیہ السلام دنیا ترستو را گئے او عیس روان دے را گئے دا دی عیس و دا یعقوب علیہ السلام پدوارو رونو باندے دا مور جو لے او دا پلار خیق اللہ دا ککرلا سو وقت چه دا معشومان دوار لوئی گی حد بلوغ تا ارسیدل پلار بڑا دے ضعیف دے و کمزور دے ان پستر گو اسحاق علیہ السلام نابینا دے الے آوازو کو چه و بی بی اللہ دا پارک زما دوار زامن راولا زما پدر باندے ارمان لے گرم اسمی ندان عمر میں زور دے جلدل میں ختم دے زما باقی بیماری دا او امید میں ختم دے زد دی دنیا نہ رحلت کو مان دوارو زامنو تمہیں اوائے چھ زما ترخوال راشی حضرت بی بی ربقت رضی اللہ عنہ آواز کئی اے زما زامنو حضرت عیسیٰ آواز کئی یعقوب علیہ السلام تاواز کئی چھ علیکما بی ابی پلار سرم یوزیش ہے سو وقت چی مور آوازو کو بچی دوار راغل او دا پلار خواہ کی حاضر شو آواز کئی چی ابا جان لبائک مونگستا خدمت کے حضرو مونگتا وایا سچوے مونگ با اغکار کو اوستا خبر بمنو
پلار منتظر زر آلوایا پلار ورتوی ز اسحاق علیہ السلام ماں بڑائم کمزور ماں بے وسو بے بس ماں باقی دنیا میں امید ختم دے زددی دنیا نروانم بلی دنیا تزما بچیا مال یو گڈرا ولے آغا مزیدار سر کے دا اللہ نام پہ واخلے بچیا زبدر تا دعاو کم بچی چی مال روان دے دا گڈوی قربانی روڑلا زباغت دعاو کما اللہ باغت وقت و بخ مالکی دا تاج و تخ مالکی جان مال بے اللہ تا منظوری متاع و منال بے اللہ تا منظوری علا بچولا شئی یو بہترین قربانیو کے او زما خواہ کی آزرہ کے حضرت ربقت رضی اللہ تعالی یعقوب علیہ السلام سر زڑمی نوا ورطوی بچیا راشا دخپلو گڑو نیو گڑ علال کا اسحاق علیہ السلام دا پارا مخ کے مزیدار تیار سر کرکے دا اب در تدعاو کی پیغمبری بستاشی ولایت بستاشی نیابت بستاشی او لیاقت بستاشی بچے تب دنیا کے کامیاب ہے آخرت کے بم کامیاب ہے الزوئے مزیدار گڈور علال کا حضرت یعقوب علیہ السلام زر گڈور علال کا او مور لے روڑو مورے ارلا زر مزیدار دا محبت پا مسالو او دا الفت پا غڑو کی سر کو حضرت اسحاق علیہ السلام تیروان دیکھو اسحاق علیہ السلام تا بیبوی چی وزما شوہرا دا اللہ پیغمبرا سادیزی قربانی اکلا تا تیروان دیکھا دا اللہ پا جناب کے سوالو کا چی دا بچی دا اللہ کامیاب و کامران کی حضرت اسحاق علیہ السلام لا سند اللہ پا دربار انول یا اللہ زما دا لاس کجکول دا محبت کجکول دا عجز کجکول مستا دربار تنیول لے دے کمزوی چی زما عزت کو ما سر محبت کو مال عظمت راکو مال عزت راکو ما سر مینو کران زما فرمان بردار شو یا اللہ دا سوی زما کامیاب کا اور اب رحیم ورطوی و اسحاق علیہ السلام تم پیغمبر وے ستا پلارم پیغمبرو ستا رورم پیغمبر دے او ستا تا خوش خبرہ چستا دے دیزو یعقوب علیہ السلام نم دے ستا پا دعا میں دے دلوے پیغمبر خاون کو حضرت یعقوب علیہ السلام دا پلار دا مخین لار او دو رکات موز اللہ تصر پا سجود شو دا اللہ بڑائی بیان کر او دا اللہ پا ذکر و اذکار مشغول شو او دا اللہ لوی بیان کرا سوخ چھ حضرت عیسیٰ گئے اگا پا زنگل کی خکارو کو چا گڑوری حضر کو ورطوی ابا جان ز حضر شما تاچ ما تو فرمان ویلیو ما گڑوری پزنگل کی اویشتو تالا میں روڑو ابا جان ما تو دعاو کا آغا ورطوی بچیا کری گمان خپکی گما خفگان مکوا ہائی سوران مکوا گریان مکوا بچی استان اڑوان دے حضرت یعقوب علیہ السلام ستاوڑ کی رورتا چکم دعا منظوروا آگا دعا میں اکا بچی داغلو ابرخی مالک یعقوب شو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیوش پریوتو معافی غارم حضرت عیسیٰ دے اسحاق علیہ السلام زوی بیوش پریوت او پجراشو چا بجان نن زما د خسران وزدان د ہائی سوران وزدان د خبگان وزدان ابجان زمارور زمان دلوی ملکیت و مملکت مالک شو ابجان زت رستو پات شما حضرت اسحاق علیہ السلام ورطوی بچے جارمان جرام کوا ستا حسم ما سردار ستا بزامن کی گی بچیا بدتا جو تخ مالکان شی د سلطنت مالکان شی دنیا کے بد جاہ و جلال مالکانی و بچیاغی کی کنبیانی خواغی کی با اولیاوی اتخیاب پکیوی ازکیاب پکیوی اب ہم دیر مالدار ترین او بہترین کسان اللہ ستا پولاد کے پیدا کی
و بچی اور سر د ظلم مکوا خود حضرت یعقوب علیہ السلام سره بغض پیدا شو مور لپا منڈ منڈلا چوا مجان زمار اور ما نڑوان دے شو ما خود مور گیڑ کد سر جنگو ور سر منا لگی وان خو خد چوس ما نڑوان دے شو اس بزد اور سر دشمنیو کما مور ورطوئی بچے خبردان ور زما لحاظ و ساتان زما بچے دے زما لخت جگر دے تمم بچے زما د جگر ٹکڑا تم یہ و بچہ مم لخت جگر دے و بچہ خبردار اللہ ناراض نکے اور سرد ور دشمنی ان کے بچہ زما خبر و منا دل تک عیس لگیا دے اما جان زما سرے زیادیو کو ما نڑوان دے شو پیغمبری واغستا اغیو ولایت واغس زینت و تاج و تخدا خیرت او د دنیا واغزت پات شما سو وقت چشپا شلان حضرت یعقوب علیہ السلام لمور ورلان وہ بچے حضرت عیس تا تا پغل کے غصہ دے خبگان کے دے تا سر پا ظلم دے پا جبر و پا تشدد دے بچی اشپدان او دنی مش پہ بیدار شان زماو منان تلاش نجران تا پا نجران کے ستا ترور دا اگا ترور کردش پہ لاشا بچی دا کلی کم چکن آندنو دا کلی تخپل رو تپریدا او بچی تدش پہ ہجرتو کلاشا حضرت یعقوب علیہ السلام پا منڈ منڈ راغ چا مجان پنی مشپا بلا شما خود رے گزد پلار دا تپوس کو ماں دپلار حق را سر دے پا ماں باندے دپلار حق زیادے ماں تے دعاو کا زما دا غریبے کچکول کے بعد سے او پیغمبری نبوت و رسالت اللہ دپلار پا دعا زے کا